سل کاله یوازیتوب د هسپانوي ژبې ناول دی چې جبریل ګارسیا مارکې لیکلی او ژباړه او خلاصه یې صفیه حلیم کړې ده. دوی په ګڼو ځنګلونو کې د سفر نه وروسته کله چې یوې شګلنې ځمکې ته راووتل نو یوه هسپانوي بیړۍ یې ولیده چې ډیره پخوانۍ او ویجاړه پرته وه. د بیړۍ شتوالی ورته خبر ورکړ چې سمندر له دوی ډیر لرې نه و. دوی 4 ورځې نور هم پلي وړاندې ولاړل نو سمندر یې ولید. هوسي ډیر مایوسه شو ځکه د پر خپل ان په یو ټاپو د میکوینډو ښار آباد کړی و. د میکوینډو ښار جغرافیایي نقشه په خپل لاس کښلې وه چې چارچاپیره یې اوبه وي. دا ډله چې بیرته راغله نو هوسي د بنجارو لخوا پیرل شوي ټول شیان د لرګي په صندوق کې بند کړل او میخونه یې پرې ټک وهل. دی د ورځې په دې کار بوخت و. بیا یې په میکوینډو کې نورو میشتو خلکو ته وویل چې دوی به ځای پر ځای پرېږدي ځکه دا د هغه د خوبونو ښار نه و. د ده خبره هیڅ چا ونه منله نو هوسي په قهر شو او د خپل کور تنبه یې بیله کړه. اورسولا تر هغې ورته څه نه ویل خو په دې کار یې ترې وپوښتل چې ولې داسې غواړي. هوسي ورته وویل که نور خلک نه غواړي نو نه دي راځي. موږ د دې ځای نه کډه کوو. اورسولا ورته وویل موږ هیڅ چیرته نه ځو، دلته مو یو زوی زیږېدلی دی. هوسي ورته وویل ستا خبره سمه ده خو تر اوسه موږ هدیره نه لرو چې مړی مو پکې ښخ وي. خلک د خپلو مړو لپاره ځای نه پرېږدي. اورسولا وویل که داسې ده نو زه به خپل ځان ووژنم چې دلته هدیره جوړه شي. د هوسي دویم زوی آریلیانو لومړی ماشوم و چې په میکوینډو کې وزیږېد. په هغه پسرلي کې چې د پلار سره د یخي لیدو لپاره د بنجارو تنبو ته ورغلی و نو د 5 او د مشر ورور د 14 کالو و. آریلیانو د ماشومتوب راهیسې هر څه ته په ځیر و. د بل عادت دا و چې زیات وخت به خاموشه و. یو ورځ اورسولا په خپل پخلنځي کې نغري ته د تودې ښوروا لوښي پرېښي و چې 3 کلن آریلیانو ناره کړه. دا لوښي غورځېږي. اورسولا ولیدل چې همهغه شیبه لوښي راولوېدل او په ځمکه دانه دانه شول. هغې خپل میړه ته دا خبره یاده کړه خو هوسي ته دا د پام وړ خبره نه وه. کله چې اورسولا د تګ نه انکار وکړ نو هوسي خپل شیان بیا د صندوق نه راویستل او د زامنو په مرسته یې بیا خپل لابراتوار سم کړ. له هغه وروسته به دواړو ماشومانو ټوله ورځ همهلته ورسره تېروله. دوی به یې د لیکو لوست سره د شمیرو او په دیوالونو د اوبدلو نقشو کې ځایونه په نښه کول. په هغه پسرلي کې د ډمامو د غږ سره ټول د بنجارو په راتګ خبر شول خو دا نوې ډله وه او ملکیداس ورسره نه و. هوسي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو سپین ږیري ته ورغی او د هغه له خولې خبر شو چې ملکیداس مړ شوی و. هوسي په دې خبر دلګیر شو خو زامنو یې ټینګار کوو چې په لویه خیمه کې ورته دیو یا دیب ښکاره کړي. دوی د نندارې لپاره پیسې ورکړې او وردننه شول. هلته یو غټ سړی چې ټټر یې په ویښتو پوښلی و ولاړ و. هلته د شیشې په شان یوه لویه 4 کوټیزه تیږه وه چې د لمر وړانګې ترې راتمبېدې او هر رنګ پکې ښکارېده. د یخۍ په لیدو د هوسي له خولې یو کمزوری غږ راووت. دا د نړۍ تر ټولو لوی الماس دی. دیو په زوره وویل دا واوره یخۍ ده. ارګیډیو بیله دی چې ځان پوه کړي ورته لاس وغځاوه. دیو وویل د لاس وړلو به 15 ریاله نور هم راکړئ. هغه په ژوند چیرې یخۍ نه ولیدلې او کله چې ورته لاس یووړ نو ویل بېشکه دا د دې پیړۍ تر ټولو لویه اختراع ده. د میکوینډو ښار د جوړېدو کیسه هم ډېر عجیبه وه. هوسي او د اورسولا کورنۍ په یو کلي کې د خپل لوی ټبر سره اوسېدل چې له پیړیو هلته میشت و. په دې ټبر کې به مدام په خپلو کې ودونه کېدل چې په نتیجه کې معیوب ماشومان زیږېدل. اورسولا ویریده چې د هوسي سره واده له کبله به د دې اولادونه هم معیوب وي ځکه هغه د دې د کاکا زوی و. د هغې یوه ترور د هوسي په تره واده شوې وه او د دوی زوی چې وزیږېد نو د سرکوزي په شان لکه یې لرله. له واده وروسته اورسولا دومره په ویره وه چې هوسي ته به نږدې نه ورتله. د کلي ځوانانو به هوسي پورې خندل چې له ښځې ویریږي. یوه ورځ دوی چرګان جنګول او د هوسي چرګ په بل چرګ زورور شو. کوم کس سره چې هوسي چرګ جنګاوه ورله پیغورې ورکړ چې د ده چرګ هم ترېنه میړنی و او ډېر زر هغه ناندرۍ په جګړه واوښتې. هوسي هغه ځوان په چړو وژل او کور ته ولاړ. اورسولا د میړه غوښتنې ته سر ټیټ کړ خو هغه راهیسې هوسي به هره شپه خوب لیده چې وژل شوی سړی د دوی په کوټه کې ګرځي. له دې کبله دوی د کلي د پرېښودو هوډ وکړ.
د ټبر نور غښتلي کسان هم ورسره مله شول او 14 میاشتې وروسته دوی د یو سیند پر غاړه تم شول. هوسۍ د شپې خوب ولید چې د یو ښار کې ګرځي چې د کورونو په دیوالونو یې هندارې لګېدلې وي. د له خلکو د دې ښار د نوم پوښتنه کوله نو مکوینډرو به یې ورته یاد کړ چې پخوا دا نوم چیرې نه وه اورېدلی او نه یې څه معنا لرله. د همهلته د سیند پر غاړه د مکوینډرو نومي ښار د آبادولو فیصله وکړه، خو تر اوسه یې د هندارو تعبیر نه و موندلی. بنجاري په خیمه کې د یخۍ د لیدلو نه وروسته چورت وهل چې د اوبو غوندې ویړیا شینه یخۍ جوړه کړې نو دوی ټول به پرې سوکاله شي. د هوسۍ کشر زوی اریلیانو به کله کله د پلار سره د ده په لابراتوار کې د کیمیا تجربې کولې، خو مشر زوی ارګیډیو به په خپل حال مست و. دی اوس د ځوانۍ په درشل کې و او لوړونه یې لرله. نور غړي هم قوي و او غږ یې مات شوی و. د مکوینډو په کنډوالو کې یوه 20 کلنه جنۍ پیلار ترینا نومېده چې مور پلار ځان سره په زور راوستې وه او کله ناکله به یې د خلکو پال کتل. د هوسۍ میرمنه اورسولا اوس د 3م ځل لپاره میندواره وه او یوه ورځ ترینا ته یې وویل چې د دې پال دې وګوري. هغه چې د دې کور ته راغله نو په ارګیډیو سترګې ولګېدې. همهغې راهیسې د دواړو ترمنځ د مینې اړیکې جوړې شوې او د یو بل سره یې په پټه لیدل. په خپل کور کې ارګیډیو ته هغه وخت هم د ماشوم په سترګه کتل کېده. یوه شپه د اورسلا لور وزیږېده او پخوا له دې چې بل څوک د دې کوټې ته ورغلی وي هغې ژر ژر د ماشومې غړي وکتل چې مایوبه خو نه وه. دا ماشومه روغه وه او د هغې زړه آرام شو. د ښار خلک ورته مبارکۍ ته راغلل او ماشومې ته آمرنتا یا امارنتا نوم ورکړل شو. یو ورځ د کلي په میله کې ترینا ارګیډیو ته خبر ورکړ چې د دې په خېټه کې د هغه ماشوم و. هغه د دې خبرې په اورېدو اندېښمن شو. د هر کال په شان د بنجاري ډلې په راتګ ټول خلک د دوی په ننداره اخته شول. دا ځلې دې ډلې سره یو ځای ځوانه جنۍ هم وه چې ارګیډیو پرې مین شو او دواړه له مکوینډو نه وتښتېدل. اورسولا چې خبره شوه نو زوی پسې هم هغه لاره یې ونیوله چې بنجاري ورباندې تللی و. هغې فکر کوو چې بنجاري به ډېر لرې نه وي تللی او دا به خپل زوی د هغوی نه بیرته وګرځوي. خو دا له مکوینډو دومره لرې راوتلی وه چې بیرته نه شوه تللی او 15 میاشتې ورکه وه. د 40 ماشومه امرنتا خپل پلار په ورځ 6 وارې مړوله. دا به یې ولمبوله او بیا به یې ورته سندرې ویلې. اریلیانو په خپلې ماشومې خور لپاره د لوبو شیان جوړول. یوه ورځ اورسولا بې له دې چې زوی یې موندلی وي بیرته راغله، خو د دې په غاړه نوي جامې وي او دا خوشحاله ښکارېده. هوسۍ ورته هرکلی وویل نو میړه یې له لاسه ونیوله او کړکۍ ته یې بوتله. هوسۍ ولیدل چې په کوڅه کې د بیګانه خلکو یوه ډله ولاړه وه. دا خلک بنجاري نه وو، دوی د مکوینډو د خلکو په څیر وه. هم د دوی ژبه یې ویله او ورسره په یابوګانو او خرو د خواړو شیان بار وه. د دوی په ګاډو کې د کور سامانونه او لوښي لرګي ایښي وو چې د راتلو سره یې په خلکو وپلورل. اورسولا ټولو ته خبر ورکړ چې دلدل نه ور اخوا د 2 ورځو په مزل نور ښارونه وو. د دې نوي او لنډې لارې د موندلو سره مکوینډو ښار ته د خلکو تګ راتګ زیات شو او د نورو سیمو وګړو هم پکې د میشتېدنې لپاره کورونه جوړ کړل.